الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قربانئ په باره کې هغه عیبونه ذکر شوي چې قربانئ کې موجود وي، قرباني پې نه کېږي. په ننني درس کې به هغه صفات ذکر کو چې د هغې موجودیت په قربانۍ کې مستحب دی. اولین د هغې نه دا خبر زده کول پکار دی چې په څه شي باندې قرباني بهتره ده. د جمهور علماو رایه دا ده چې بهتره قرباني په ګډ باندې ده او بیا د هغې نه وروسته په اوښه او په غوا باندې. هغې استدلال د دې نه کوي چې د ګډ غوښه ډیره بهتره او مزیداره. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه همدا و چې په ګډ باندې به قرباني کوله. دریم، الله د اسماعیل علیه السلام په فدیه کې ګډ را لېږلی او ګډ، او الله رب العالمین د هغې په باره کې فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، منګه ډیره لویه مذبوحه د هغې په فدیه کې. همدغه رنګې حدیث کې راځي خیر الضحایا الکبش الاقرن، بهترین اضحیه ښکرور ګډ دی، اگر که د دې روایت په سند کې ضعف دی. امام مالک رحمه الله فرمایي چې بهتره قرباني هغه د اوښ ده، او د حدیث د جمعې نه استدلال کوي چې پای کې نبی علیہ السلام فرمایي په اول ساعت کې چې څوک راغلی د هغې دومره ثواب کېږي لکه اوښ چې قرباني کړي، او په دریم ساعت کې چې څوک راغلی دومره ثواب یې کېږي لکه ګډ چې قرباني کړي. د نبی علیہ السلام په اوښانو او غواګانو باندې هم قرباني کړې ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کان یذهب وینحر بالمصلى، نبی علیہ السلام به ذبح او نحر په عیدګاه کې کو، او نحر نه مگر په اوښانو کې. نو دا دلیل دی چې په اوښانو باندې هم قرباني کېږي. همدغه رنګې په غواګانو باندې هم کړې ده، لکه حدیث د عایشه رضی الله عنها کې راځي چې موږ په مینا کې وو، د اوتیتو بلحم بقر، د غوا غوښې راوړلی شو. نو موږ پوښتنه وکړه چې دا د څه شي دي؟ هغه فرمایل ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ازواجه بالبقر، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو نه د خپل بیبیانو نه په غوا باندې قرباني کړې ده. د میخې په قرباني کې د بعض خلکو اشکال دی، لیکن صحیح خبره ده چې د میخې په قرباني کې هیڅ اشکال نشته. وجه دا ده چې میخه که مستقل نوع نه ده، بلکې دا د مستقل جنس نه ده، بلکې دا د غوا یو قسم دی. لکه څرنګه چې د لغت او ائمه هم دا خبره ذکر کوي. ابن منظور الافریقی په لسان العرب کې وی والجاموس نوع من البقر، میخه د غوا یو قسم دی. همدغه رنګ سید محمد مرتضی په تاج العروس کې وی الجاموس نوع من البقر معروف. همدغه رنګ معجم الوسیط کې ذکر کوي الجاموس حیوان اهلی من جنس البقر، دا د غوا. دویم، د علماء اجماع ده په دې چې غوا او میخه یو شی دی. امام ابن المنذر په الاجماع کې ذکر کوي وی اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على هذا بان الجواميس من انواع البقر. اجماع کړی دا د ټول هغه چانه چې دا غي نه علم حفظ کېدل شي د اهل علمونه، چې غواګه میخه چې دا د غوا یو نوع ده. همدغه رنګي امام خرقی ذکر کوي او امام ابن قدامه المغنی کی ذکر کوي والجواميس كالبقر بلا خلاف. امام ابن قیم رحمه الله ذکر کوي والجواميس بمنزله البقر. امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي وی والجواميس بمنزله البقر، حكى ابن المنذر فيه الاجماع. نو لہذا په دې خبره کې هیڅ اشکال نشته، او په دې مسله د علماء اجماع موجوده ده.
همدغه رنګ د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په دور کې رال او هغه چې د وو کسانو نه د میخ قرباني هم مقرره کړه لکه مسند الفردوس کې دایلمی دا روایت نقل کړي. بیا په ګډانو کې په سپین ګډ باندې قرباني کول ډیره بهتره ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دم عفراء احب الى الله من دم سوداوی. په سپین رنگ والا ګډ باندې قرباني کول الله جل جلاله ته د دوه تورو ګډانو نه بهتر ده. په ګډ کې به بهترین صفت ده چې خکرور څاروي به خکرور ګډ وي. حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ کې راځي وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن بكبش أقرن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خکرور ګډ باندې قربانی کوله. بل صفت ورپکې دا ده چې دا بچاق څاروي وي او قیمتي څاروي وي. حدیث کې راځي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې د الله د شعائر او تعظیم وکړو دا د زړونو د تقوا څخه ده. او علما مفسرین د تعظیم معنا دلته کوي وی استحسانها واستثمانها واستثمانها. د تعظیم د شاه د قربانی دا دی چې ډیر خسته څاروي باندې قربانی وکي، قیمت باخا څاروي باندې قربانی وکي، پچاق څاروي باندې قربانی وکي. صحابه کرامو طریقه به هم دا و چې هغه بس څاروي چاقول. امام بخاری د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي فرمایي كنا نسمن الاضحيه بالمدينه وكان المسلمون يسمنون. من با په مدینه کې مسلمانان من به د اضحیه د قربانی څاروي چاقو او عام مسلمانانو به هم چاقو. همدغه رنګي حدیث د ابو سلمہ و عائشه رضی الله تعالی عنها کې راځي او د ابو هريره تنو كان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوعين. نبی علیہ السلام چې بکله اراده وکړه چې اضحیو کې قربانیو کې نو دوه ګډان چاق غټ او خکرور بهترین انداز کې هغه به واخستل چې هغه با او سپین ګډان به په داسې حالت کې چې هغه به خسي کړي شوی هم یو به د خپل امت د طرف نه ذبح کو یو به د خپل ځان د طرف نه. تو بهتره د څاروي چاقول په خسي څاروي باندې قرباني کول جایز ده. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين املحين اقرنين موجوعين. نبی علیه الصلاة والسلام قربانی وکړه په دوه ګډانو چې غټ چاقو غټو سپینو خکرورو او هغه خسي کړی شوی وو. لہذا په دې باندې قربانی کول صحیح دي. لسمه خبره د قربانی د څاروي عمر. په اتفاق د فقهاو د قربانی د پاره علاوه د ګډانو نه مسنه شرط دی. هغه مسنه هغه څاروي ته ویل کېدل شي چې دوه غاښونه غورځېدلي او په ګډانو کې د فقهای کرامو اختلاف دی. بعض علما ذکر کوي الجزع من الظأن هغه باندې قربانی کیږي او جزع د جمهور علماو په نسبت یو کلن څاروي ته ویل کیږي او بعض علماو چې د وو میشتو والا څاروي ته ویل کیږي. یعنی په ګډانو کې چې شپږ میشتې شوي او ومه میشت کې داخل شوی په دغه څاروي باندې هم قربانی کیږي. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمای نعمت الاضحیه الجزع من الضأن. بهترین څاروي هغه ده چې هغه شپږ میشتیز د ګډانو نه دی. دی روایت کې ضعف د شیخ البانی رحمه الله دا روایت په ضعیفه کې راوړل دي
او بعض علماء په اعتبار د شواهد سره حسن کړی دی. ام بلال بنت هلال هغه د خپل پلار نه روایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یجوز الجزع من الضأن اضحیه، شپږمیشتیز ګډ په قربانی کې صحیح کیږي. روایت احمد ابن ماجه نقل کړی دی لیکن د دې په سند کې یو مجهول زنانه ده. دریم روایت مجاشع ابن سلیم هغه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الجزع یوفی مما توفی منه الثنیه، شپږمیشتیز ګډ د هغې څه نه پوروالی کوي څه نه چې دوه غاښیز ګډ هغه پوروالی کوي، یعنی دوه غاښیز ګډ باندې چې قرباني کېږي نو په شپږمیشتیز باندې هم کېږي. یو بل روایت د عقبه بن عامر د تنو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګډان تقسیمول نو د عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ د پاره شپږمیشتیز ګډ ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه دا خبره یاد کړه، هغه ته او فرمایله ضحی به انت، ته په دې باندې قرباني وکړه. هر چې چیلې ده نو په چیلې کې به په شپږمیشتیز باندې نه صحیح کېږي. د وجه د روایت د برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې زما ماما ابو برده رضی الله تعالی عنہ د مانځنه مخکې قرباني وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر د مانځنه مخکې نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ستا د ګډ غوخه د قرباني غوخه نه دي، بس اسه غوخه د خپل خور ته راوړي دي. هغه فرمایل چې یا رسول الله ما سره یو کورنۍ څاروي دی او جزعه من المعز د چيله یو نشپک مشتیز دی. د الله نبی ته فرمایل اذبحها ولن تصلح لغیرک، ته خو هغه باندې قرباني وکړه ځکه اوس دی هغه زړه قرباني درنه خراب شوی دا او بل وخت نشته چې ته بل قرباني پیدا کړې، غستانه علاوه د بل چا د پاره به دا کافی نشي. کله یو څاروي عمر پوره وي او غاخونه نه وي غرزولي نو د ډیرو اهل علم رائے ده چې غاخونه غرزول دا شرط دی او نوې غاخونه راټو کېدل. که نور غاخونه نه وی راټو کېدلی نو دې ته سنیه نه ویل کېږي او په دې باندې قرباني نه کېږي. لکه قاموس کې او دا په شرح کې ذکر کوي اسن البعير اذا نبتت اسنه، اسن البعير هغه ته ویل کېدل شي چې کله دا دوه غاخونه به تر اوټو کېږي. ابن منظور الافریقی ذکر کوي وای غوا او ګډ باندې د مسنی اطلاق کله کېږي اذا اثنیا فاذا سقطت ثنیتهما بعد طلوعها فقد اسنت، کله چې دوه غاخونه وغورځيږي او رستو دراټو کېدل نو دغه مسنه جوړه شو. امام جزری په نهایه کې همدا ذکر کوي، امام مبارک پوری په مرعات کې همدا ذکر کوي چې کله یو څاروي وي او د هغه غاخونه نوی راټو کېدلی ولو که عمر پوروي نو په دې باندې قرباني نه صحیح کېږي. هذا وبالله عز وجل التوفيق والله اعلم.